کلچر لرو. په عربي ژبه کې د دې معادل ثقافت دی او په فارسي ژبه کې د دې معادل فرهنګ دی. دا درې وړه کلمې موږ په یو معنا باندې استعمالو او دا د ولس یا د خلکو د کړو وړو او عاداتو کولو مجموعه ده. او په اصطلاح کې کلچر، کلتور او فرهنګ هغه مادي او معنوي سیزونه او ارزښتونه چې له یو نسل نه بل نسل ته په میراث باندې پاتې کیږي، هغه موږ په کلتوري ارزښتونو یا فرهنګي ارزښتونو کې راولو. په پښتو کې د کلچر لفظ سره دا مفغم شوی دی، افغاني شوی دی، کلتور باندې مختلف دی. په انګریزي ژبه کې د ریښه چې کلچر ده، په عربي ژبه کې معادل ثقافت دی، په فارسي ژبه کې معادل فرهنګ دی او کلیتوس په نام باندې هم دغه سیاست شوی دی او په همدارنګه په نور فرهنګونو کې د یوناني ژبو الفاظ هم ورته استعمال شوي. د کلتور اساس او بنسټ یا د فرهنګ اساس او بنسټ دا دی چې په هغه کې یو ولس، یو ټولنه او یو قوم، یو ملت پیژندل کیږي. ارزښتونه دا دي چې کچیرته یو قوم کلتور ونه لري، فرهنګ ونه لري، هغه په نور دنیا کې به پیژندل کیږي نه. د قوم او د ملت د پیژندنې یا شناخت یو مهم اساس او بنسټ چې دا کلتور دی. نو کچیرته یو قوم دغه ارزښتونه ونه لري، پیژندل کیږي نه، ته به څنګه د خپل ارزښتونو په رڼا کې د کله چې څو قومونه سره یو ځای شي هغه به وپیژندل شي، هغه به د جامو نه پیژندل کیږي، هغه به د ژبې نه پیژندل کیږي، هغه به د خویونو نه پیژندل کیږي، هغه به د عادتونو نه پیژندل کیږي او هغه به د نورو ارزښتونو له مخې پیژندل کیږي. دا نظریې دا ټول په کلتور کې شامل دي. نو کلتور د یوې ټولنې، د یو قوم، د یو ملت د پیژندنې او شناخت اساسي بنسټ دی. کلتور چې دی نو اصل موږ دلته کې چې کومه اصطلاح ده هغه کلچر دی او د کلچر معنا بیا دلته چې شوي د مشرقي ژبو کې نو ثقافت په نوم باندې. ثقافت، کلچر یا کلتور د یو قوم په لنډو ساده ټکو کې به دا وایي د ژوند لاره د هر یو قوم چې په ټولنه کې په سوسایټي کې وخت رہی نو د هغې د ژوند یوه طریقه وي، یو لاره چاره وي او هغه اصول وي، ځکه چې هر کلتور چې وي هغه یو اخلاقي فلسفه لري. نو کلچر داسې را پیدا کیږي چې د یو نسل، د یوې وینې، د یو قوم خلک چې وی یو ریس چې ورته وایي او هغه ځان ته خپل یو جغرافیایي حدود ولري. نو هغه جغرافیایي حدودو کې دننه د دغه نسل په خوا راځي چې روان د هغوی پرورش کېږي. نو ورو ورو دلته کې د ژوند د ضرورت تر مخه هم او د روحاني ضرورت چې د بني آدم خپل نفسیات د روحاني ضرورتونو تر مخه هم دوی د ژوند دغه لارې جوړې کړي، دغه رنګ جوړ کړي. نو هغه یو داسې ټاکلې او تړلې نظام وي چې که هغه نظام کې زمون د ژوند د ژواک څنګه چې ما وویل دا خبره هغه ټول د هغه قوم د اجتماعي نفسیاتو نه راوځي یو رنګ دی پای کې. نو یو قوم کلچر چې پیدا کیږي نو هغې دپاره دغه شان خپل آب و هوا، خپل ماحول، خپل ځمکه، خپله خاوره، یو نسل خلک پیدا دي نو په هغې کې هغه بیا وده مومي. بیا دا کلچر چې ډېر سټرانګ شي لکه خور وور شي نو دې نه بیا تهذیب په وجود. تهذیب دا دی چې لکه ښارونه پکې آباد شي، د لین دین او د سوداګرۍ او د تجارت او داسې د نور ضرورونه د اخلاقي قدرونو په رڼا کې بیا رسمونه جوړیږي. رسمونو کې دواړه څیزونو ته یعنې یو پکې د خپل ماحول د ټولنې د ژوند عکس وي، بل د دې یو روحاني اړخ وي. کلتور چې کوم دی نو دې نه پس بیا راځي سیولایزیشن چې موږ ورته تهذیب یا تمدن وایو. نو دا د یو قوم د شناخت له ټولو لوی علامه دي. د یو قوم د پیژندلو دپاره د هغوی کلتور مطالعه کېږي، د هغوی مزاج و نفسیات کتلی کېږي. که چېرې کلتورونه د منځه وځي نو یو قیاس به پیدا شي چې انتشار ورته وایي، یو اړې ګړې به پیدا شي، یو بېزباري غیر یقیني صورتحال پیدا شي.